د زین 2 معبدونه وو، یو د ښار په شمال کې بل یې په سویل کې. هر معبد خپل یو شاګرد ته وظیفه ورکړې وه چې هر ورځ بازار ته لاړ شي، سودا راوړي. د شمالي معبد شاګرد چې په سودا پسې ښار ته روان و، د سویلي معبد شاګرد ولید، پوښتنه یې ورنه وکړه چېرته روانې؟ هغه د نورو ورځو غوندې په ترکارۍ پسې ته، خو د خپلو استادانو غوندې خبره وپېچله. ورته یې ویل چېرته چې مې پښې ځي. دې ځواب پوښتونکی غلی کړ او چې معبد ته راستون شو، استاد ته یې کیسه تېره کړه. استاد ورته وویل سبا کې دې ولید همدا پوښتنه بیا ورنه وکړه، او چې درته ووایي چې چېرته مې پښې ځي، ته ورنه پوښتنه وکړه چې که دې پښې نه وې چېرته به تلې. په دې ډول به دته یو سبق ورکړي. شاګرد په سبا همداسې وکړل. د سویلي معبد شاګرد ته یې وویل چېرته روان یې؟ دا ځل هغه ځواب ورکړ چېرته مې چې باد بیایي. ځواب نوی و او شاګرد غلی پاتې شو. د سودا له راوړلو وروسته شاګرد استاد ته د دې ورځې کیسه هم تېره کړه. استاد ورته وویل په سبا بیا هم پوښتنه ورنه وکړه، او چې دی باد یاد کړي ته ورنه پوښتنه وکړه چې که باد نه وی چېرته به ځي. په سبا د دې سوال ځواب داسې و. د شمالي معبد شاګرد پوښتنه وکړه چېرته روان یې؟ د سویلي معبد شاګرد وویل ترکاري راوړم.